به ټولو ژبو ته په افغانستان کې مساویانه حق ورکړو لکه ورکړی چې مو هم دی. دا نور به هم په رادیو په مطبوعاتو کې موږ خپرې کړو. تعلیم به په خپلو مادري ژبو کې د خپلو مورنۍ ژبو کې و ټول افغانستان و خلکو ته په هر ځای کې چې پراته دي هلته به یې تامین کړو. موږ به ستن ملي موږ به ملي ستم له منځه یوسو. نور به پرې نږدو چې یو ملیت د بل ملیت په مقابل کې استثمار یعنی تعرض یا بل اهانت یا دا اجرا کې. موږ به د ټولو ملتو حق و حقوق په خپلو ناحیو کې په خپلو ځایو کې تامین کو مساویانه ډول باندې و هیڅوک په نور پر دې باندې په دې نامه چې دا هزاره دی دا شیعه دی دا ازبک دی دا تاجک دی یا دا پښتون دی دا یو د بل پر ضد باندې لمسول دا د ابد دپاره له منځه ولاړ. په پای کې زه ستاسې ګرانو وطنوالو نه هیله کوم چې تاسې زموږ دغه ارزوګانې زموږ دغه ویناګانې زموږ دا هدفونه کوم وخت چې تاسې ځئ و خپلو فابریکو ته و خپلو کلیو ته و خپلو بانډو ته و خپلو ښارو ته دا ورسوئ او ټولو خلکو ته زموږ لخوا سلامونه احترامونه دا ورسوئ. زموږ ستاسې د دولت یعنی زه زموږ چې وایم ما فکر نه وي کنی زه باید همیشه وایم ستاسې د دولت کړنلارې او ستاسې د دولت هدفونه چې ما په لنډه توګه تاسو ته وویل. البته موږ په خپل اساسي کرښو کې یا په خپلو مرکو کې له خارجي مطبوعات داخلي مطبوعات سره جمع کړي دي دا هم په څرګنده اعلان کړي دي. نور به هم آینده اعلان کړو او هر شی به ستاسې په اطلاع ورسوو او له هیڅ شی به له تاسې لکه پخوا چې ویل پټ به نه کړو. که ښه یو که بد یو که هر شی یو ستاسې یو ستاسې زامن یو ستاسې واره